خپل پاکستاني وکیلان د محسن داور او علي وزیر پر ضد تورونه بې بنسټه وبلل. سلام، وختن بخیر، راته ستړي مه شئ. له مطلب تر شریک کېدانه مخکې زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. دا یادول ده چې مطلب مو د خبریال .com څخه دی. په پېښور کې د پاکستان د ټولو سیمو څخه راغلو وکیلانو په یوه غونډه کې د یو لیک پر لاسلیک کولو سره غوښتنه کړې چې محسن داور او علي وزیر پر ضد یې تورونه بیرته واخیستل شي. په پاکستان کې د بېلابېلو سیمو وکیلانو په یو لیک کې له پاکستاني ریاسته په کلکه غوښتي چې د شمالي او جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلۍ غړي علي وزیر او محسن داور دي د پارلمان غونډې ته حاضر کړای شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړي علي وزیر د مۍ پر 24 نیټه او محسن داور بیا د اختر په شپه او ورځو کې د شمالي وزیرستان د خړ کمربند پیښه او په دغه سیمه کې پر پاکستاني پوځیانو د یو چاودنې په تور ونیول شو او لا هم محسن داور او علي وزیر په پاکستاني زندانونو کې شپې او ورځې تیروي. خو محسن داور او علي وزیر هغه وخت ټول تورونه بې بنسټه بللي وه. دوی په اوسه په ځواب کې ویلي وه چې ګواکې په پولیسو دوی برید نه دی کړی، بلکې د پی ټي ایم په احتجاجي کاروان پاکستاني پوځیانو مرګونی برید کړی و چې په نتیجه کې د پی ټي ایم 13 تنه غړي شهیدان او 45 تنه نور ټپیان شوله. دا لومړی ځل دی چې د پاکستان د ټولو سیمو وکیلانو په یو لیک کې د محسن داور او علي وزیر پر ضد د ټولو تورونو بیرته اخیستلو غوښتنه کړې ده. دغه راز همدغې قضیې له امله څو ورځې وړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر علي وزیر او محسن داور یو ځل بیا محکمې ته په خپل وخت وړاندې نه سوه، خو محکمې ته د وړاندې کولو نیټه یې 13 ته وغځېدله. نږدې 4 ورځې وروسته بیا دواړه مخکښ مشران محکمې ته وړاندې شي. د یادولو د پاکستان ژغورنې غورځنګ په پاکستان کې یوازینۍ زړوره ډله ده چې د پښتنو لپاره یې اړخیز مبارزه پیل کړې ده. دوی د پاکستان پوځ د ظلمونو د پوځ لخوا د ترهګرو د روزلو او د پښتنو پر کورونو او بازارونو د پوځیانو د بمونو غورځولو خلاف ناره پورته کړې ده. تاسو د پاکستاني وکیلانو په اړه خپل نظر راته ولیکئ چې آیا رښتیا هم پاکستاني وکیلانو په راستۍ سره د محسن داور او علي وزیر لپاره د خلاصون غوښتنه کړې ده او که هسې دا یوه اوازه ده؟ ضرور مو خپل نظرونه راته شریک کړئ. کوم مطلب خوښ شوی وي ضرور یې لایک او شیر کړئ او د دغسې ښکلو او تازه مطالبو لپاره زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بل مطالبه تاسو ټول ته ښه وخت. خدای په امان.